ژوندونه له ارمانه سره زم په دنیا ستا له ژوندونه له ارمانه سره زار زار پرېږدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره زار زار پرېږدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره زم په دنیا ستا له ژوندونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې د اخلاص لومړنی زینه او لومړنی ګام نیت دی. تر څو پورې چې موږ او تاسو په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه نه وي کړې او خپل نیتونه موږ او تاسو اصلاح کړي نه وي نو اخلاص زموږ په زړونو کې نه پیدا کیږي. نو د اخلاص لومړنی زینه او لومړنی ګام هغه اصلاح د نیت ده او درې څیزونه دي چې هغه نیت ته اړتیا لري. یو عبادتونه او اطاعتونه چې په تیره خپرونه کې تیر شول. د نیت دوهمه برخه د ژوند په ورځنیو چارو پورې اړه لري. نیت کولی شي چې عادت په عبادت بدل کړي. په دې برخه کې ډیر زیات مثالونه شته. د بیلګې په توګه موږ او تاسو ویلي وو چې نیت باید زده کړو خو په زده کړه او تحصیل کې باید څنګه نیت وکړو. اول باید له ځانه وپوښتو چې ولې او د څه لپاره درس وایو. د څه لپاره جماعت ته ځم درس وایم، د څه لپاره مدرسې ته ځم درس وایم. په ځواب کې به ځینې دا وایي د دې لپاره زه درس وایم سبق وایم چې مور و پلار مې ونه وهي، یا دا چې ټول زده کوونکي درسونه او سبقونه وایي زیم وایم. نه، هیڅکله نه. هیڅکله باید موږ او تاسو داسې نیت ونه کړو. که داسې نیت مو وکړه نو هیڅ ثواب به درته ونه رسیږي او خپل هدف ته به هم ونه رسیږي. الله رب العزت فرمایي قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. تو ووایه ای پیغمبره زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دي. نو په تحصیل او زده کړه کې هم اخلاص شته. که اخلاص پکې نه وي نو دا دومره وختونه چې موږ او تاسو یې په تحصیل او په سبقونو او په درسونو کې تیروو دا د خدای لپاره نه وي نو دا دومره شپې ورځې چې موږ او تاسو په مدرسې کې تیروو دا بیا موږ او تاسو لپاره هیڅ کومه ګټه نه رسوي. نو په دې توګه موږ او تاسو ویلی شو چې په درسونو او سبقونو کې هم اخلاص شته. که څوک تاسو نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې جماعت ته ځئ، د څه لپاره سبق ووایئ، تاسو ولې مدرسې ته ځئ، د څه لپاره هلته سبقونه وایئ، نو باید د دې پوښتنې د ځواب او نیت جوړولو په مخه ووایو چې زه یو دینداره انسان یم او هیڅکله باید ناکام نشم. د دینداره او مؤمنانو شان او عزت باید وساتم. په دنیا کې رهبري د کافرانو، فاسدو او گمراه خلکو په لاس کې ده نو هغه باید د تحصیل پر مټو ترلاسه کړم تر څو په خپله ټولنه کې نورو مسلمانانو ته د خیر او ښېګڼې ترلاسه کړم. په سمه توګه د خپل رب په دربار کې ذکر او دعا وکړی شم. په دې توګه به دې هر ځل قلم اوچتول، کتاب ته کتل عبادت وبلل شي، په بدل کې به ثواب ترلاسه کړي او الله رب العزت به دې خپل مقصد ته ورسوي. وګورئ قدرمنو اوریدونکو دغه ښکلي دین ته
چې عادتونه هم په عبادتونو بدلوي. چې نیت دې جوړ که هم به درس وایې او هم به ثواب ګټې. ښایي چې د خپل نیت له امله دې له تحصیل سره علاقه نور هم زیاته شي، په داسې حال کې چې 2 ساعته وړاندې به یوه کلمه ته هم نشوه لوستلی، خو د نیت په جوړولو سره به وکولی شي ډېر څه زده کړي. د دومره بیړني تغییر لامل به څه وي؟ یو وخت هیڅ درس نشي لوستی او بل ساعت ډیر په شوق او اغیز وایي، په حقیقت کې بل هیڅ نشته، یوازې نیت او اخلاص رامنځته شول. الله درنه راضي شو، د زړه توان یې درکه او په هر څه کې الله رب العزت برکت پیدا که. نو زما دا سپارښتنه د هغو کسانو ته چې هغوی په تحصیل او په زده کړه باندې بوخت دي، چې د هر څه نه مخکې هغوی د خپلو نیتونو اصلاح وکړي، په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړي، تر څو د دوی په زړونو کې اخلاص پیدا شي. چې اخلاص پیدا شي، رابطه به مو له الله سره ټینګه شي، رابطه به مو له شیطان نه پرې شي، په هغه خپل هدف او په خپله موخه کې به الله رب العزت تاسو کامیابه کړي او سر ته به مو ورسوي. نن ورځ چې موږ او تاسو وینو، په زرګونو کسان دي چې کلونه په مدرسه کې تیروي، کلونه په تحصیل پسې ورک وي، خو بیا هم د هغوی لاس ته څه نه راځي. لوی لامل یې دا دی چې هغوی په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه نه ده کړې، د خپل نیتونه اصلاح کړي نه دي، تر څو چې د دوی په زړونو کې اخلاص پیدا شي او الله دوی خپل هدف ته ورسوي. څه و چې څه یې زده کړي، هغونه هم الله د دین خدمت نه دی اخستی، ځکه چې د هغو نیت صحیح نه و، د هغو په زړونو کې بدنیتي پرته وه او تر اوسه پورې په نفاق، شقاق او بدبختي کې اخته دي، چې څنګه د چا نیمګړتیا په ګوته کړي او د خلکو په منځ کې نشر کړي. خپله خو منفور دی چې د خلکو په منځ کې هم تشویش او نفاق ته وده ورکړي. نه، علم د الله صفت دی، الله تا ته درکړی، په دې باندې به د الله بندگانو ته خدمت کوي، د الله دین به رسوي. خو که چېرته سهوه کیږي، د الله رب العزت نه د لفظي خطاو بخښنه غواړه. دا نه چې د خلکو په منځ کې د خپل علم په وسیله نفاق، شقاق او بدبختي خپره کړي. الله ته به څه ځواب وایي؟ رشه د توبې وخت دې شته، بیا هم په خپل نیت باندې کتنه وکړه، نیت دې اصلاح کړه او اخلاص ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. په دې برخه کې یو بل مثال هم ډیر د پام وړ دی. ستا نیت د جامو په اړه څه دی؟ ته ښکلې او ښایسته او قیمتي جامې د څه لپاره اغوندې؟ آیا د همدې لپاره ته ښایسته جامې اغوندې چې له خپلو ملګرو سره سیالي وکړې او ښه ښکاره شي؟ که ته ښایسته جامې او قیمتي جامې په دې نیت باندې اغوندې، تا لپاره هیڅ کم ثواب نشته دی، ځکه چې ته مخلص نه یې. نو ای با حجابه خورې، له ځان سره داسې نیت وکړه چې په خپلو جامو به هم د خدای لور ته دعوت کوي. نو بیا خو به په اسلامي شرایطو برابرې ښکلې او ښایسته جامې اغوستل هیڅ پروا نه کوي. کله چې تا د خدای له احکامو سره سمې باحجابه جامې واغوستې، په دې صورت کې ممکن هر نجلۍ ستا د حجاب په لیدو حجاب خوښ کړي او په دې توګه به ټولې هغه پیسې چې تا په جامو باندې مصرف کړي دي ستا د نیکیو په تله کې واچول شي. که ته ښایسته جامې، باحجابه جامې، قیمتي جامې دې لپاره اغوندې چې نور نجونې ما ته وګوري او هغوی هم زما په شان باندې باحجابه شي، ښایسته جامې واغوندي، د اسلامیت جامې واغوندي، کومه پیسې چې تا په دې جامو باندې لګولي، الله رب العزت به د هر یوې په بدل کې په آخرت کې تا ته ثواب درکوي. او که د دنیا نیت نه وي کړی، تا لپاره هیڅ ثواب نشته. او که خدای مکړه ته فاسدې جامې اغوندې، نیمه لوڅې او بربنډې جامې اغوندې او نور نجونې تا وویني او ستا تقلید وکړي، لکه څنګه چې هغوی ګنهګارې دي، د هغوی په ګناه کې ته هم ورسره شریکې. راشئ نیت وکئ چې الله رب العزت ستاسو عادت په عبادت باندې بدل کړي. همدا خبره د ځوانانو په برخه کې هم صدق کوي. یو شمېر ځوانان غواړي چې شتمن اوسي، خو ولې؟ آیا د همدې لپاره شتمنۍ غواړئ چې افتخار ورباندې وکړئ؟
دې لپاره شتمنۍ او پیسې غواړئ چې هغه په شپېنیو مجلسونو مسافرتونو باندې ولګوئ. دې لپاره شتمنۍ غواړئ چې په هغو باندې تاسو عیاشي وکړئ، فساد و منکراتو او فجایعو کې د خپل شپې او ورځې تیرې کړئ. په دې توګه به هیڅ ثواب ترلاسه نه کړئ، ځکه چې له خپل رب سره تاسو اخلاص نه لرئ بلکې ګنهګار به وئ. نو څه باید وکړئ؟ په لومړي ګام کې نیت ضروري دی. خو نیت څه معنا؟ له نیت څخه مقصد دا دی چې خپل نیت خدای لره خالص کړئ او له ځان سره ووایئ شتمني به په دنیا کې هیڅ ګټه نه لري، خو که شتمن اوسم نو خپله شتمني به د الله په لاره کې مصرف کړم، تر څو له یوې خوا له خلکو سره مرسته وکړم او له بلې خوا نور خلک هم له غریبو خلکو سره مرستې کولو ته وهڅوم. صدقه او خیرات ورکول د نورو خلکو په مخ کې دوه اړخه لري. که په دې نیت یې ورکړې چې نور خلک هم دغه کار ته تشویق کړي، نو دا د تبلیغ ډیره ښه طریقه ده چې ممکن له سلګونو ویناوو او خطبو څخه اغیزمنه او ګټوره اوسي، خو په دې شرط چې د ریا په مخه نه وي. هغه ځوان چې په وروستي ماډل موټر کې سپور وي، خو د دې تر څنګه دینداري وکړي، خیر او صدقه وکړي، المونځ په جماعت کې وکړي، نو دغه نمونه انسان به د تبلیغ په برخه کې د یو امام تر 100 خطبو نه هم ګټور وي. ځکه دلته ثروت او شتمني د الله په لور د دعوت لامل شوې ده. نو شتمنه ځوانه اوس ته ووایه چې کله دې هم له ځان سره داسې فکر کړی او که نه. تر دې وروسته په همدغسې نیت ټینګار کوه، ښایي شیطان به هم درته وسوسې جوړې کړي، خو ته همیشه نیت کول یاد ساته. ستا په نیت باندې به الله رب العزت تا ته اجرونه او ثوابونه درکوي. ای خورې تا ته وایم، څه هیله لرې؟ آیا ستا هیله همدا ده چې یو ښکلی ماشوم ولرې؟ خو دغه هیله د څه لپاره او په کم نیت؟ که ته د دې لپاره د بچي غوښتنه کوې چې له هغه سره به دې ساعت تیر وي، نو هیڅکله به په دغه نیت اجر ترلاسه نه کړې. یوازې هغه وخت اجر ترلاسه کولی شي چې په نیت کې ووایې ای زما پروردګاره، زه درنه یو بچی غواړم چې ستا عبادت وکړي او ستا په دربار کې د هغه له په سجده پرېوتنه خوشحاله شم. له هغه نه لکه د صلاح الدین ایوبي یا خالد بن ولید په شان انسان جوړ شي. ای خدایه زما تمه ده چې زوی به مې ستا بنده وي چې ستا دین لپاره خدمت وکړي. ګرانې خورې، کله چې دغسې نیت له ځان سره وکړې، نو د ماشوم هره چیغه، هره خستګي، زحمت، مینځل به درته په ثواب کې وشمیرل شي. د هر یو په بدل کې به الله رب العزت تا ته اجر درکوي او د آخرت په ورځ به الله رب العزت هغه ستا د نیکیو په دفتر کې تا ته مخکې کوي. دا ولې؟ ځکه چې ستا نیت له خپل رب سره د اخلاص پر بنسټ دی. اوس پوه شوئ چې څنګه کولی شو خپل ټول ژوند په اطاعت او له الله تعالی سره په اخلاص بدل کړو. دا ټول په نیت سره. قدرمنو اوریدونکو، د اخلاص لومړنۍ زینه او لومړنی ګام چې دی هغه د نیت اصلاح ده. نو راځئ چې په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړو، د خپل نیتونه اصلاح کړو، تر څو چې الله رب العزت زموږ په زړونو کې اخلاص ته ځای ورکړي. چې اخلاص په زړه کې پیدا شي، ارتباط به دې د الله سره ټینګ شي، رابطه به دې د الله سره قائمه شي، د شیطان سره به دې رابطه وشلیږي. الله رب العزت به د ستا عادت هم په عبادت باندې بدل کړي. که موږ او تاسو ورځ ته بېګا نیکو کارونو کې اخته یو، خو نیت نه لرو، هدف نه لرو، الله رب العزت به موږ او تاسو ته د دې تر څنګ چې اجر نه راکوي، خپل هدف او خپل موخې ته به موږ او تاسو هم نه رسوي.
نو د نیت اصلاح داسې شی دی چې اخلاص پیدا کوي او اخلاص داسې شی دی چې په هغه باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي. الله دې موږ د بدنیتي نه وساتي، الله دې زموږ نیتونه اصلاح کړي، الله دې زموږ په زړونو کې اخلاص پیدا کړي تر څو چې زموږ رابطه د الله سره ټینګه شي او زموږ د زړونو ساتنه او پالنه هم په همدې باندې وشي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. کورونه له ارمان سره زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمان سره ځان ځان پرېږدم به ستا کلي کورونه له ارمان سره زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمان سره زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمان سره زار زار پرېږدم به ستا کلي کورونه له ارمان سره زار زار پرېږدم به ستا کورونه له ارمان سره زم به دنیا ستا له ژوندونه. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په نیت کې دریم قدم د هغو مواردو په اړه دی چې د هغو د ترسره کولو توان نه لرو. معنا دا چې د هغه شي په اړه هم خپل نیت سم جوړ کړه چې ترسره کول یې ستاسو په توان کې نه دي. خو څنګه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په اخلاص د شهادت غوښتنه وکړي الله پاک به هغه د شهیدانو ځای ته ورسوي ولو که په خپل بستر کې پروت وي. زه یوه پوښتنه کوم که په ریښتینې توګه او په پوره اخلاص سره د شهادت غوښتنه وکړو او موږ ټول شهیدان شو نو څه شی به مو کم شي؟ له شک پرته چې زموږ او تاسو هیڅ شی نه کمیږي. ښه نو اوس درته څرګنده شوه چې اخلاص په جنت کې زموږ ځای څنګه ټاکي. ان تر ښځو پورې هم دغه کار شونی دی، یعنې ښځې هم کولی شي چې په پوره اخلاص د شهادت غوښتنه وکړي او الله رب العزت به ورته په بستره کې که په بستره کې هم وي د شهیدانو مقام ورکړي. دا زموږ او ستاسو په وس کې نه ده، خو که په دې کې هم نیت وکړو الله رب العزت به د هغو مرتبه موږ او تاسو ته راکوي. که یو څوک له خپله ځان سره ووایي ای زما پروردګاره ستا په لاره کې شهادت را نصیب کړه، دغه شان انسان به په ورځ د قیامت لکه د سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په څیر راشي په داسې حال کې چې هغه به په خپله بستره کې مړ شوی وي. اوس تاسو ته څرګنده شوه چې نیت مو تر کومه ځایه پورې رسولی شي. نیت د همدې لپاره دی چې ته د کوم کار له کولو پرته لوی اجر او مقام پرې وګټې. د شهادت نیت دې کړی خو شهادت دې ترلاسه کړی نه دی، الله رب العزت تاته د شهیدانو مقام درکوي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک له غذا بیرته راوګرځېد تر مدینې منورې پورې شاوخوا 1000 کیلومتره لاره په وړاندې پرته وه. هوا هم ډیره ګرمه وه. د لارې د ډیر اوږدوالي او د سورلي د کمښت له امله به ټول په نوبتي توګه په سورلي سپرېدل. له سختو شرایطو سره مخ شوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، د بخاري حدیث دی، ان فی المدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم شارکوکم فی الاجر حسبهم العذر. په مدینې منوره کې داسې خلک هم شته چې مزل یې نه دی کړی، له هیڅ دښتې هم نه دي تیر شوي خو بیا هم له تاسو سره دي، په اجر و ثواب کې له تاسو سره شریک دي. دا هغه خلک دي چې معذوریت یې د راتلو په وړاندې خنډ شو. هغوی د معذوریت په وجه ونه شو کړی چې له موږ سره جنګ ته ولاړ شي خو پوره ثواب به ورته ورسي. دا هغه کار و چې معذورو انسانانو یې د ترسره کولو توان نه درلود، خو د ناتوانۍ تر څنګ بیا هم په اخلاص نیت کړی و. نو د هغه اخلاص د وجې نه
کم ثواب او اجر چې الله رب العزت هغو صحابه و کرامو ته ورکړی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې غزوه کې شریک شوي و، دغه اجر و ثواب الله رب العزت هغو کسانو ته هم ورکه چې په مدینه کې پاتې ول. د څه وجې نه؟ د دې وجې نه چې د هغوی په زړونو کې اخلاص و، نیت صحیح و. یو بل څه زه تاسو ته وایم، تاسو د حج او د عمرې توان نه لرئ، تاسو چې د دغو عبادتونو د ترسره کولو توان نه لرئ، نو بیا له ځانه سره دغسې نیت وکړئ: ای پروردګاره، که زه دې شتمن پیدا کړی وی نو عمرې ته به تللی وی او هر کال به مې ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت زیارت کولی. په دې توګه به تاسو ته د یوې عمرې پوره ثواب الله رب العزت در نصیب کړي. وګورئ، له الله رب العزت سره په نیت کې اخلاص څومره لوی لوی کارونه ترسره کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک ماسوتن د ویده کېدو پر وخت له ځان سره نیت وکړي چې نن شپه به راپورته کیږم او د شپې لمونځ به کوم، یعنی تهجدو ته پاڅېږم او تهجد به کومه، او بیا د شپې خوب ورباندې غلبه وکړي او تر سهاره پورې راویښ نشي، نو الله رب العزت به د هغه څه ثواب پوره ورکړي چې نیت یې کړی و. دې د تهجدو نیت کړی و، خو خوب پې غلبه وکړه، تهجدو ته راپاڅېدلی ونه شه، نو د کومو تهجدو نیت چې تا کړی الله رب العزت به د هغو ثواب تاسو ته درکوي. نو قدرمنو اوریدونکو، راځئ چې په اخلاص سره، په صداقت سره د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړو، او د اخلاص لومړنی ګام او لومړنۍ زینت چې ده هغه اصلاح د نیت ده چې په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دنیا د څلورو کسانو ده. لومړی ډله هغه کسان دي پاک ورته شتمني او پوهه ورکړې او هغه په دې دواړو کې تقوا غوره کړې وي، په هغو کې صلې رحمي کړې وي او هم په دې وپوهیږي چې الله پاک په یاده شتمنۍ کې حق لري. دا تر ټولو ښه او لوړ مقام دی. دوهمه ډله خلک زموږ او ستاسو په شان بیچارهګانو په څیر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه خلک دي چې الله پاک به ورته علم او پوهه ورکړې وي خو شتمني به یې نه وي ورکړې، او بیا به له ځان سره ووایي که شتمن وی نو هغه او دغه کار به مې کړی وی. په دې صورت کې به له هغه سره د نیت له مخې معامله وشي. د کم نیک کار نیت چې دی کړی دی الله رب العزت به د هغه د نیت مطابق دې سره معامله کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه دوه ډلې خلک به په ثواب کې برابر وي. تاسو ته وایم له خپلو ځانونو سره فکر وکړئ، دا څومره آسانه کار دی چې له هر ډول مصرف او لګښت پرته هماغومره ثواب ترلاسه کوو څومره چې د خدای په لاره کې د پیسو مصرف کوونکی ترلاسه کوي. دغه ثواب داسې هم ترلاسه کیدی شي چې یو څوک له ځان سره کینی او ووایي که ما دومره پیسې درلودلی نو د خدای په لاره کې به مې په هغه او دغه لار مصرف کړی وای. حواس دې راټول کړه، هیڅکله داسې فکر مه کوه که دومره پیسې ما درلودلی نو د فلانی او د فلانی په څیر به مې کورونه او موټرونه اخیستی وای. اجر نه، بلکې ته به ګنهګار شي. ایا تاسو په دین کې د دومره آساني فکر هم کله کړی؟ څوک وایي چې اسلام سخت دین دی، څوک به تر دې وروسته له اسلام نه وډار شي، څوک به د اسلام د سختیو او پابندیو نه ویره ولري. آیا په دین کې به تر دې هم آسانه کار پیدا شي؟ زما دا یوه خبره واورئ قدرمنو اوریدونکو چې په هغو کارونو کې هم په اخلاص سره نیت وکړئ چې د ترسره کولو توان نه لرئ تر څو یې ثواب درته ورسي. نیت په دریو مواردو کې ډیر مهم دی. نیت په اطاعتونو او عبادتونو کې چې تاسو واورېدل، نیت په عبادتونو کې چې تاسو واورېدل، نیت په هغه څه کې چې توان نه لرئ چې تاسو اوس په دې خپرونه کې واورېده. نو الله رب العزت دې موږ ته اخلاص راکړي. الله دې زموږ نیتونه پاک کړي تر څو زموږ د زړونو ساتنه او پالنه وشي، الله ته نږدې شو او زموږ رب زموږ نه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي
او کامیاب اوسه. ستا به هم سر در ماتوي د اسمانو دروازې، ستا به هم سر در ماتوي د اسمانو دروازې، تا به ورک سي عالمونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، تا ته راغلی احمد یې دی د څو ورځو میلمه، تا ته راغلی احمد یې دی د څو ورځو میلمه، په زړه کې ګرځوي غمونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمانه سره، زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، یو ورځ به یم لکه نور د قبرستان مسافر، یو ورځ به یم لکه نور د قبرستان مسافر، له تا به اخلم رخصتونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي کورونه له ارمانه سره، زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمانه سره، زار زار کړدم به ستا کلي. تفسیر حضرت مولانا عطیع الله صاحب ته چې د ګویانچې مخې ته تشریف راوړي، زموږ مقدسې او بابرکتې غونډې ته یو ځل ښکلا ور په برخه کړي. د فصاحت او د بلاغت خاوند او شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عطیع الله صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، فإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزور بيت العتيق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو د جامعې د دستار فضیلت پروګرام دی او د مبارک محفل کې مشران علماء کرام حاضر دي.
زمانه مخکې د مشرانو علماء کرامو وینا وسوه او زما څه وروسته به هم مختلفې ویناګانې کېږي. زه صرف د جلسې او د مدرسې د منتظمینو د دعوت او تمنا په خاطر باندې زموږ د دین او د قرآن کریم متعلق یو څو د دین خبرې کوو، الله تعالی دې قبولې او مقبولې وګرځوي. محترمو، قرآن کریم دا د الله تعالی کلام دی او دا د الله تعالی پیغام دی او دا هغه مبارک کتاب دی چې د قرآن کریم ویل عبادت، د قرآن کریم اوریدل عبادت، د قرآن کریم زده کول عبادت، د قرآن کریم چاته ورښول عبادت، نفس د قرآن کریم دی الفاظو ته کتل عبادت. او چې کله د قرآن کریم پر معنا او مفهوم او احکامو باندې سړی عمل کوي د ټولو څه لوی عبادت. قرآن کریم د الله تعالی پیغام دی د ټوله انسانیت پر نام باندې او د ټوله انسانیت د زندګۍ تیرولو یو دستور دی، یو منشور دی، یو ضابطه حیات ده. چې کله د انسانانو زندگی پر دې خپل منشور او پر دې ضابطه حیات باندې راسي، بیا به د انسانانو زندگی د ډېرې لوی فلاح او کامیابۍ سره مخامخي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په 23 کاله نبوي زندگی کې د قرآن کریم دغه پیغام د خپل امت و طرف ته فرفره ورساوی او د قرآن کریم په دې منور پیغام سره د مځکې هر کونج پیغمبر علیه الصلاة والسلام منور کړي. د حجة الوداع په موقع باندې 1,15,000 زیات کم صحابه کرام د عرفات په میدان کې موجود دي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی صدا تسلي او پوښتنه غواړي چې خلکو تاسو پر دې باندې ګواهان یاست چې ما د قرآن کریم پیغام تاسو ته پوره ورساوی. نو ټوله انسانیت، ټوله صحابه کرام چې 1,15,000 کسان دي، هغې به یک اواز پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا جواب ورکوي چې د الله رسوله موږ پر دې باندې ګواهان یو چې تا د قرآن پیغام د خپل امت ته پوره ورسوي. فنظر نظرة الى السماء، د هغې وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اسمان ته ګوري و یا الله ته پر دې باندې ګواه اوسه چې ما ستا آسماني پیغام د خپل امت انسانانو ته په پوره طریقه ورسوي. لیکن چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا معاشره او دا انسانان په دې قرآني پیغام باندې منور ګرځول او دا معاشره پر خپل دستور او منشور باندې راوستله او چې د الله د طرفه د دې معاشرې دپاره کومه د حیات ضابطه وه او دې معاشره ته زندگی پر خپله ضابطه ورکوله، نو په دې باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر مشقتونه برداشت کړو. تاسو لږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت مبارک وګورئ چې کله مکي زندگی کې به شپه راله نو د ورځې به ټوله ورځ ستړیا وه د دعوت په شکل باندې، لیکن د شپې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک داسې ژړا کوله چې هغې به دا سینه مبارکه د یو کټیو په شان باندې پټ کېدله. د تسلی دپاره به جبرائیل امین رالی، هغې ورته وایي چې پیغمبره ولربک فاصبر، د خپل رب په خاطر باندې لږ صبر وکړه. لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تسلی به کمه وه. دویم ځل به جبرائیل امین رالی، واصبر فانک باعیننا، ای پیغمبره ته خو لږ صبر کوه، ته زموږ په نګراني کې یې. لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژړا به نه کمېدله. دریم ځل به جبرائیل رالی، واصبر وما صبرک الا بالله، ای پیغمبره ته د الله د ذات په خاطر باندې ستا د صبر اجر به الله تعالی درکوي. چې کله به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قراري نوره زیاته وه نو آخر به جبرائیل ورته لعلک باخع نفسک علی ان لا یکونوا مؤمنین، ای پیغمبره که چیرې دا خلک ایمان نه راوړي شاید ته به ځان تباه کې، ته به د ډېره غمه سره تباه سې، ته به د ډېره غمه سره د ډېر غم په خاطر باندې د ډېر لوی هلاکت او پریشانۍ سره ځان مخامخ کړې. بیا به ورته لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، ای پیغمبره که دا انسانان پر دې قرآن باندې ایمان نه راوړي او دې خپل منشور باندې زندگی نه تیروي، شاید ته به د افسوس په خاطر خپل ځان په هلاکت کې واچوي. مکه مکرمه کې د ټولو څه لوی دشمن ابوجهل دی، لیکن تاسو د پیغمبر سیرت وګورئ،
د دې قرآن د پیغام رسولو په خاطر پیغمبر علیه السلام د ابوجهل کور ته په سیرت کې 3000 واره ورغلی دی چې د ابوجهل زندگی پر قرآنی منشور باندې راسي چې ابوجهل زندگی پر خپله د حیات پر ضابطه باندې راسي نو 3000 واره اهل سیرت لیکلی دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دعوت او د قرآنی پیغام رسولو په خاطر د ابوجهل کور ته ورغلی دی یو ځل مکه مکرمه کې ډیره تیاره ده او ډیر سخت طوفان دی مکه مکرمه غرنۍ ځکه د پراغي چې به کله د هوا طوفان رالی نو هغې طوفان به ډېر خطرناک و بیا به انسانان ټوله په خپل کورو کې محبوس پاته سو د خوف او د بیرې په خاطر به بیا چا د باندې راوتلو فکر نه سو کولی نو مکه مکرمه کې چې کله تیز طوفان دی او د بیرې حالت دی او د خوف حالت دی او ټولو انسانانو د خپلو کورو دروازې په ځان پسې بندې کړي دي او دا مجال نشته چې څوک د خوف او د بیرې په خاطر د باندې راوځي چې کله د شپې یو څه حصه تېره سوه طوفان په ډېر زور کې دی دې وخت کې د ابوجهل د کور دروازه وټکېدله ابوجهل ډېر حیران دی چې دا به څنګه سړی چې څومره مجبورۍ به په مخه رااخیستی او څومره بېوسۍ به په مخه رااخیستی او څنګه احتیاج به په مخه رااخیستی چې دې وخت کې دی رالی په دې طوفان پروا یې نه وساتله د دې شپې پروا یې نه وساتله زما کور ته ودرېدی نو هغه زنانې ته وایي چې دا سړی ډېر مجبوره معلومیږي خدای زما د فرب د کعبې باندې قسمې د دې سړي د مجبورۍ او د احتیاج په خاطر که په دې شپه کې زما سره د لور د نکاح پیغام وغواړي لا به هم زه ورته پیښوم دې سړي ته به جواب نور کوم چې دا دومره مجبورۍ په دې شپه کې راخیستی دی لیکن دې ته حیران دی چې دا مجبوره انسان دی څوک چې زما دروازه ته ولاړ چې کله ابوجهل رالی د کور دروازه یې خلاصه کړه که ګوري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې ته ولاړ دی ابوجهل حیران دی ورته محمد څنګه رالی دې وخت کې دا طوفان هغه ورته هغه وخت لا نه دی راغلی چې ستاسو زړونه قرآني پیغام ته لږ نرم سي ابوجهل په ډېر حیرت کې ودرېدی چونکې هغې شقي اصلي و د هغې په نصیب کې ایمان راوړل نه و نو هغې یو ساعتکۍ وروسته برته د خپل کور پر طرف روان دی دروازه یې بنده کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو مجبوره شخص په شکل د یو بېوسه او بېکسه محتاجه شکل په شکل باندې یو ساعتکۍ د ابوجهل دروازې ته انتظار کوي چې کله د ابوجهل سې تمه وخته نو دوباره د خپل کور پر طرف را روان شي نو ما درته ویل چې قرآن کریم د ټوله انسانیت منشور و ضابطه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ضابطه او دا منشور په 23 کاله نبوي زندگی کې پوره معاشره ته پیش کړي او د دې منشور په پیښولو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر محنتونه او ډېر مشقتونه برداشت کړو ځکه چې کله معاشره پر دې دستور باندې زندگی راسي او چې کومه معاشرې زندگی د قرآن کریم پر احکامو او قوانینو باندې راسي بیا هغې معاشرې ته الله تعالی ډېر وقار او ډېر عزت او ډېره فتح او کامیابه زندگی په نصیب ورکوي چې کله د معاشرې زندگی پر دې قرآني منشور باندې راسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا پیغام په لاس ورکول شوی او د پیغمبر سره دا علم او که معاشره پر دې قانون باندې راسي نو هغوی به ډېره اعلی معاشره سي چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرآني پیغام د خلکو دماغو ته ورساوی او د خلکو زندګۍ پر قرآني پیغام باندې رالی بیا د دې معاشرې کم عزت او کم وقار په دې د الله تعالی په حضور کې کم وقار په عامو انسانانو کې چې د کمې معاشرې د انسانانو زندگی پر قرآن راله د هغې کم وقار بیا د کائناتو چې څه افرادو پر هغې باندې د دې معاشرې خبره څنګه چلېدله مدینه منوره کې کاختي راله حضرت عمر رضی الله عنه استسقا ته راووتی چې کله استسقا وسوله نو صحابه په اوازو باندې اوریدل چې په اسمان کې وریځو یو بل ته وصیت کاوه چې اذهبوا الى المدینه فان العمر يدعو درځئ مدینې له حضرت عمر موږ په مدینه کې غوښتي نو بیا به د اسمان وریځو هم د دې معاشرې د انسانانو متابعت کاوه دریای نیل وچ سو حضرت عمر رضی الله عنه صرف حاکم د یو خط ورته پیښوي ورته که د الله په امر باندې جاری یې خو جاري سه که د الله په امر باندې نه یې جاري زموږ تا ته ضرورت نشته د حضرت عمر خط چې کله دریای نیل ته ورسېدی نو دریای نیل د حضرت عمر په خط باندې روان سو بیا د دې معاشرې داسې وقار داسې عزت د حضرت عمر ابن عبدالعزیز دور دی
د هغې د عدالت په خاطر باندې یو لیوه پر پسه باندې حمله نه کوي، پر یو حوض باندې لیوان او پسونه سره وبېږي. ځکه دې معاشره کې د انسانانو زندګي قرآن کریم باندې روانه. یو ورځ یو لیوه هغې پر پسه باندې حمله وکړه، پر حوض باندې اوبه سره څښي. هغه شپانه په ژړا باندې سو چې پیښه څه ده. نو شپنیان چې ورباندې راټول وو چې حضرت دا خو د ځنګله مسله ده، دا خو عامه پیښېږي، پر دې باندې ته څنګه ژړا کوې؟ نو هغې ورته وایي پر پسه باندې ژړا نه کوم، د دې څه ماته د یو بلې خبرې نشاندهي کېږي. د کومه وخته څه چې عمر ابن عبدالعزیز ته الله تعالی حکومت ورکړی دی، د هغې وخته څه د هغې د عدل او د انصاف په خاطر باندې د لیوانو او د پسو په مابین کې دوستي جوړه سوې ده. لیوه ته دا وس نسته چې پر پسه باندې ظلم وکړي. نن چې دې لیوه پر دې پسه باندې حمله وکړه، زما دا عقیده ده چې عمر ابن عبدالعزیز د دنیا سره رخصت شوی دی. چې کله معلومات وسو په هغه ورځ باندې عمر ابن عبدالعزیز د دنیا سره رخصت شوی. د دې معاشرې داسې وقار او دې معاشرې ته الله عجیب حاکمان ورکړي وو. د حضرت عمر ابن عبدالعزیز دور چې رالی نو په ټوله نیمه کره د مځکې باندې چې د په درې بر اعظمه کې د حکومت رالی، لیکن پر هغې کې په ټوله درې بر اعظمه کې داسې سړی نه سو پاته چې هغې د زکات مستحق آبادي په دا شکل پر دې معاشره وه. یو سړي به سهار زکات واخیستی، ماښام به ورته واپس رالی او دونه سړی به نه کې پیدا چې کوم چاته سړی زکات ورکړي. لیکن په خپله دغه حاکم په کور کې څه حال دی چې کله کور ته رالی نو بچانو یې پر دې خوله باندې پړونه یې نیولی دی، کښتۍ کښتۍ بچان یې دي. خادم یې څه پوښتنه کوي چې دې بچانو ته څه ورپېښه ده؟ نو هغې ورته وایي چې په کور کې نن نور څه نه وو، دې بچانو د کچاو د وامه پیازو سره ډوډۍ خوړلې ده او د خولې څه بدبویي راځي او کوشش یې دا دی چې زموږ پلار ته زموږ د خولې د بدبویۍ څه تکلیف ونه رسېږي، نو په دې خاطر یې پر دې خولو باندې پړونه نیولي دي. یو زنانه راله د خپل بچي د وظیفې دپاره د عمر ابن عبدالعزیز کور ته. هغې چې کله وکتل نو فاطمه بنت عبدالملک دا په 7 پوشته شهزاده زنانه د عمر ابن عبدالعزیز کور والا و. د دې نیکه حاکم تیر سو، پلار حاکم تیر سو، خاوند حاکم تیر سو، وروڼه یو ورور، بیا یې وروسته بچان، وروڼه 3 حاکمان تیر سو. نو په ډېرو غټو مرتبو باندې دا ملکه او شهزاده زنانه وه د عمر ابن عبدالعزیز د کور زنانه. هغې زنانې خپل کوچنی بچی راخستی دی، د امیرالمؤمنین د کوره څه وظیفه غواړي. چې کله کښېنستله چې ګوري هغه زنانه در سر څرخی اړوي او د خپل کور ګزاره په دې برابروي. د هغه زنانې چې د دې حال ته وکتل، دې خسته کور ته یې وکتل، باره ورته وایي چې د امیرالمؤمنین د کور دا حال دی، نو زه به د دې څه وغواړم ورته دغسې روان شو. نو دې اواز ورپسې وکړه، ای مورې ته راسه. هغې چې کله راله ورته یې مورې دې کور ستا غوندې په زرونو په لکونو کورونه آباد کړو، ځکه دا کور د تباهۍ سره مخامخ. مخ ته یو سړي کمیس کښلی دی او خټې کوي او دیوالونه ګلوي. بره دا ورته وایي هغه سپینځه بوډۍ زنانه دې ته وایي چې زنانې د بادشاه زنانې فاطمې ته وایي چې دا څومره بې حیا خادم دی، که دی ستاسو حیا نه کوي کم سے کم ته خو لږ حیا ځینې وکړه. هغه ورته وایي مورې دا د 3 بر اعظم حکمران عمر ابن عبدالعزیز دی چې هغې زما په کور کې خټې کوي، په دې شکل زندګي. د اختر موقع راله، بچان ورته وایي کور ته رالی، بچان ژاړي. زنانه ته وایي ولې بچان ژاړي؟ بچان د اختر لباس غواړي، کور کې دونه څه نشته چې د بچانو لباس برابر شي. نو دی ورته وایي چې زه خو د دې بچانو په خاطر ځان جهنم ته نسم رسولی، زما سره د لباس څه خرچه نشته. هغه زنانه ورته وایي د بچانو خوشحالي ده، راسه یو بندوبست وکړو. څنګه بندوبست وکړو؟ زه به مزدوري وکړم، د خپلې مزدورۍ په خاطر به شپه ورځ پر ځان باندې وکړم، د روژې د میاشتې نفقه به زه برابره کړم، او ته ورسه دا خزانې او منشي ته کښېنه، ورته وایه چې یو ورځ د مخه د 1 میاشتې پیشګي تنخوا ماته راکړه. نو ته به په هغه پیشګي تنخوا باندې د دې بچانو لباس برابر کړې او زه به په خپله مزدوري باندې د دې بچانو د روژې او د پیشلمي او د روژه مات نفقه برابره کړم. نو دی ورته وایي چې ډېر بهترین ترتیب دی. چې کله رالی د هغې کور ته، چې کله منشي له رالی نو منشي ته کښېناستی چې حضرت ما ته 1 میاشت د پیشګي تنخوا. نو هغې یو چټو قلم ورته کښې شوی
ورته امیر المؤمنین د یوې میاشتې ذمهواري ولیکه چې را روانه میاشت ته ژوندی د دې زندګۍ ذمهواري ولیکه زه به بره تنخوا در جاري کړم. نو عمر ابن عبدالعزیز ځینې پر شا سو ورته وایي زه خو د یوې ګنټې ذمهواري نسم لیکلی نو د میاشتې ذمهواري به څنګه ولیکم. نو هغه ورته وایي چې ته د یوې ګنټې ذمهواري نسې لیکلی نو ما ته بیا دا ووایه چې زما څه د میاشتې تنخوا څنګه اخلي. نو د هغې خزانچي څه واپس کور ته راغلی چې کله د اختر ورځ راغله نو د وخت د وزیرانو د وخت د قریبانو بچي فرنګ برنګ لباس کې راځي د عمر ابن عبدالعزیز کور ته، لیکن د عمر ابن عبدالعزیز بچان په زاړه لباس کې د هغې استقبال کوي. نو د خپل بچی راوغوښتی ورته یې بچیه تاسو ته به ډېر تکلیف وي، ستاسو پلار ډېر ظالم دی، نن پر تاسو یې ظلم وکړئ، لیکن بچیه دا تکلیف په ښه طریقه برداشت کړئ. په خدای قسم ستاسو پلار ډېر کمزوری دی، ستاسو په خاطر جهنم ته ځان نسي اچولی، ستاسو په خاطر د جهنم تاب نه لري بچیه. هغه بچي یې باره وخندل ورته یې پلاره زموږ سترګې د ډېره فخره سبیلندې دي چې زموږ پلار د مسلمانانو په مال کې خیانت نه وکړي او خپله سختي یې ټولو پر خپلو بچانو باندې تېره کړه. چې کله د مسلمانانو زندگی پر قرآن کریم باندې وه، الله تعالی مسلمانانو ته داسې حاکمان په نصیب ورکول. الله تعالی د مسلمانانو سره عجیبه، د مسلمانانو معاشره کې عجیب وقار و عجیب عزت و، د مسلمانانو رعب د کافرانو په زړو کې په عجیب شکل. مدینه منوره کې مجلس جوړ شو، ټول قومندانان ناست دي، مجاهدین ناست دي او صحابه کرامو په شکل ناست دي، د تابعینو په شکل باندې ناست دي. نو پر دې باندې مشوره وسوه چې 1000 کسان کافران راځي، مخته به 100 کسان وروځي د مسلمانانو سره. چا د 200 کسانو مشوره پیش کړه چې 200 کسان وروځي، چا د 100 کسانو مشوره پیش کړه چې بس مسلمانان 100 کسان کفایت کولی شي، چا د 80 کسانو مشوره پیش کړه. حضرت خالد ابن ولید د یو سړي مشوره پیش کړه چې بس د 100 کسانو په مقابل کې یو مسلمان کفایت کوي. یو بل صحابي ورته خالد ستا د دې خبرې څه لږ تکبر او فخر معلومیږي. دی ورته په خدای قسم فخر او تکبر نه دی، ما د رسول الله څخه اورېدلی دي چې د معاشره کې د مسلمان مثال د ژوندي دی او د دې کافر مثال د مړه دی، او مړي که هر څومره زیات چې د 1000 څخه زیات هم یو ژوندی کفایت کوي. زما دا عقیده ده چې د مسلمان مثال د باز دی او د دې کافرانو مثال د کوترو دی، او یو باز د هر څومره کوترو کفایت کولی شي. د مسلمانانو رعب د دې کفارو په زړو کې په داسې شکل باندې و چې کومه ځمکې له به مسلمانان ورل، د کافرانو به دا عقیده وه چې دا هغه قوم را ورسېدی چې اما الفتح و اما شهاده، دا به یا فتح کوي دا مځکه یا به شهادت ګټي، دا پر شا باندې تلونکی قوم نه دی. او د دوی به دا عقیده وه چې دا هغه قوم دی چې په طبعي مرګ باندې نه مري، پر دې باندې طبعي مرګ نه را، پر دې باندې د دې مقابله به د تورې سره وي. بس چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام معاشره په دې شکل ته ورسوله، پر قرآن یې راوستله، بیا معاشرې داسې عزت قوم داسې عزت په قرآني منشور او دستور باندې پیدا کړي. حضرت ابو مسلم خولانی رحمه الله تابعی دی، د یمن سمیت الله ته راځي، اعلان یې وکړي چې زما سره څوک د حج په قافله کې تیاریږي. چې کله اعلان وسو نو 2000-3000 کسان ورسره تیار شو چې موږ ستاسو سره ځو. لیکن اخر یې پر دې خپل تګ باندې یو شرط ولګاوی، ورته زما سره به هغه څوک دي چې د کم چا سره 1000 نفقه نه وي، د کم چا سره 1000 پیسه نه وي، چا سره 1000 ګوله نه وي ورسره، د یو چا سره 1000 اوبه نه وي ورسره. زما شرط دا دی که د کم چا سره ما دا شی ولیدی هغه به زما قافله کې نه شریک کېږي. هغه ملګري ورته وایي ته خو موږ ووژنې یا موږ چولاوه کوې په دې سفر باندې. ملګري زمبیلي دي یو چند 100 کسان ورسره پاتې، 100-200 کسان ورسره پاتې. بره ورته یې درځئ چې کله د یمن څخه بیت الله ته راځي، په لاره کې غرمه او شپه چې کله 1300 انسانان وږي، نو حضرت ابو مسلم خولاني ته وایي چې تا خو زموږ سره وعده کړې ده، موږ دې دغه سره روان کړي یو، او زموږ آسان هم وږي سو او موږ هم وږي سو، زموږ د خوراکي او د اوبو بندوبست وکړه. حضرت ابو مسلم خولاني مسله واوره که پر 2 رکعته لمانځه ودرېدی. د لمانځه څخه وروسته پر دې ګوډو باندې په جذبه کې راپورته سو، بره وایي یا الله کچیرې د دنیا د یو بخیل کور له دونه انسانان ورسي، هغوی د خپل
میلمانه په یو شکل د ځانه نه رخصتوي. نو یا الله ته د ټولو سخیانو سخي موږ ستا کور له روان یو، موږ د محمد رسول الله غلامان یو. که بني اسرائیلو ته من و سلوا راځي، یا الله موږ هم ستا په دربار کې د من و سلوا غوښتونکي یو. یو ملګری قسم اخلي چې په خدای قسم د ابو مسلم خولاني دعا لا نه ده ختمه سوې چې بیا د دې مسافرو په خیمو کې سترخوانونه هوار سو. هغه رقم خوراکي ورباندې کښېښول سي چې ما لا عین رأت نه سترګو لیدلې وې، ولا اذن سمعت نه غوږو اورېدلې وې، ولا خطر على قلب امرئ نه د چا په دل و دماغ کې راغلی. موږ ورته ویل چې حضرت زموږ آسان وژلي دي چې موږ نفقه خورو، زموږ آسانو ته بیا اسماني واښه کښېښول سو، هغوی مړ سو. چې کله نفقه وخوړه سوه ملګرو استرخان سره راټول کړئ چې دا به د لارې بل ځای وخورو، دا نفقه زیاته ده. ابو مسلم خولاني ورته وایي چې نن یې نفقه راکړه، ماښام له یې هم راکوي، چې ماښام نفقه راکړي سبا له یې هم راکوي. د دې نفقې وړلو ضرورت نشته، د دې پرېږدئ چې مرغانو حیوانانو ورباندې راسي. د شام په طرف باندې د 3,000 مجاهدینو سره ورسره دی، او چې کله مخ ته دریاب رالی نو دریاب د دوی مخ ونیوی. نو مرګرو ته وایي چې بس زما چې څوک ملګري او دا د شام علاقه ډېره غرنۍ علاقه او کښته پورته او دریاب هم ډېر توغیاني سرکشه دریاب و. ورته وایي چې زما ملګري څوک وي بس زه په ګډېږم په دریاب راګډ سئ. نو بسم الله یې وویله او 2 رکعته لمونځ یې وکړی. و یا الله که ته بني اسرائیلو ته په دریابو کې لار ورکوې، د محمد رسول الله غلامان حاضر دي په دریاب کې لار غواړي. خپل آس یې په دریاب ګډ کې او دې لښکر کې حضرت ابو هریره صحابي دی، دا هم ورسره دی. حضرت ابو هریره روایت را نقل کوي، وایي فسمینا بسم الله مې وویله، واقتحمنا دریاب ته ورشوسلو، فعبرنا پر دې دریاب باندې تیر سو، والله ما بل اسفل خفاف ابلنا، په خدای قسم زموږ د اوښانو د لاندې تلې لا نسوې نه دې په دریاب تیر سو. یو ملګري په قصده باندې دریاب په مابین کې خپله لوټه وغورځوله. چې کله در دې تیر سو بر ابو مسلم چې دریاب سفار سو، ابو مسلم خولاني ته وایي چې تا خو موږ ته ویل چې د هر څه ذمواره زه یم، زما لوټه دریاب وړې ده. لښکر ته وایي تاسو ودرېږئ، چې برته راوګرځئ رالی د دریاب غاړې لا. ورته وایي دریابه موږ خپل امانت غواړو. نه یو ساعت کې وروسته هغه دریاب لوټه راپورته کړه، هغه ملګري ته یې خپله لوټه راوکړه. چې کله معاشره پر قرآن کریم باندې برابره وله او د پیغمبر محنت د معاشرې په شکل باندې رالی، دی اسلامي معاشرې داسې وقار درلودی، دی داسې عزت درلودی او دی داسې مقام درلودی چې د دې کومک په وریځو باندې کېدی او د دې خبرې به مزریانو منلې، د دې خبرې به حیوانانو منلې. حضرت سلمان فارسی مدائن ته رالی، په مدائن کې څه زمانه والی دی، څه زمانه حالات برابر دي. وروسته غلاوې شروع شوې، چې کله غلاوې شروع سي نه کنټرولېږي، برای الخط و قلم راوی، کاغذ و قلم راوی. چې کله کاغذ و قلم ورله رالی، برای پر ولیکل چې دا د مدائن د والي د طرفه د ځنګله زمریانو ته دا هدایت دی چې آینده چې په شپه کې تاسو څوک مشکوکه ووینئ، هغه به په خپلو منګلو سره څیرئ. چې کله خط پر یوه کړه باندې د باندې د ښاره څه وځړوئ، د ښار د دروازې سره، نو د مزریانو به بیا ششنی و، د مزریانو به خپل د خشم آواز و او ټوله شپه به یې دا ښار په ګیره کې اخیستی و، بیا مجال نه و چې څوک د غلا په خاطر د کور راوځي. حضرت عقبه ابن نعبی دا تیونس ته رالی او کهروان ښار د روسه پورې موجود دی او دلته د دې ښاره څه د باندې 11 کیلومتره هغه چاوڼۍ وله، هغه ټول ځنګل و. نو د مسلمانانو دلته چاوڼۍ ته ضرورت سو. نو حضرت عقبه ابن نافع هغې یو څو صحابه راویستو، پر یو غونډۍ باندې ودرېد، دعا یې وکړه. د هغې څه وروسته یې ځنګله ته ویل چې ای ځنګله حیوانانو، موږ د محمد رسول الله غلامان راغلي یو، دې ځای کې زموږ د چاوڼۍ ضرورت دی، 3 ورځې تاسو ته وخت دی، که 3 ورځې بعد موږ تاسو ولیداست ټول به قتلوو. نو په 3 ورځې کې دننه مزریانو خپل بچان اخیستي دي، حیوانانو خپل بچان اخیستي دي، ځنګله څخه کوچ روان دی. افریقي قبایلو چې کله د مسلمانانو دا حالت ولیدی، په دا ورځ باندې ټول افریقي قبایل الله تعالی په اسلام کې داخل. هغوی به سره وایي چې د دې خبره د ځنګله حیوانان نه مني، نو موږ به یې څنګه نه منو؟ دا د چا برکت و؟ دا هغه برکت و چې د مسلمانانو زندگی پر قرآني منشور و قانون برابر وه. لیکن چې خدا نخواسته د بده مرغه د مسلمانانو زندگی د قرآني قانون څخه شاته سوه، نن تاسو د هغې نتیجې وینئ، نن تاسو د هغې حالات وینئ، نن مسلمان په کم حالت کې زندگی تیروي.
نن چې مسلمان قوم د کومو ستړو سره مخامخ دی، د کومو پریشانیو سره مخامخ دی. د مځکې پر مخ چې څومره قومونه آباد دي، یو قوم د داسې ستړو پریشانیو سره نه دی مخامخ لکه مسلمان قوم چې مخامخ دی. د هغې وجه او بنیاد څه دی؟ په خدای کې بدلون نه دی راغلی، قرآن کې بدلون نه دی راغلی، په مځکو او اسمانو په نظام کې بدلون نه دی راغلی، په مسلمان کې بدلون راغلی چې کله زندګي د قرآن څخه واوښتله، نن د هغې ستړو سره مخامخ دی. تاسو هغه ریډوګانې اورئ، په برما کې څه حال دی، په بوسنیا کې څه حال دی، په کشمیر کې څه حال دی، په افغانستان کې څه حال دی، په خلیج او په عربو کې څه حال دی. د خدای په خاطر آخر د انسان عقل دې ته حیران سي چې یا الله څه وسو او څه پېښه ده او څه کېږي. نن په ټوله دنیا کې د خپل مذهب په جرم باندې یو څوک هجرت ته نه دی مجبوره. مسلمان د پاره خپل مذهب منل یو جرم دی، په دې خاطر به دی د خپل قوم پرېږدي او دی به هجرت کوي، خپل کلی به پرېږدي، خپل وطن به پرېږدي. نن په ټوله دنیا کې د مذهب په جرم باندې یو سړی په قید کې نه دی ناست، لیکن مسلمانان نارینه خو څه کوي؟ د مسلمانانو زنانې د مسلمانانو په ملکو کې، د کافرانو په ملکو کې په دې جرم ناست دي چې تاسو ولې مسلمانان یاست. د مسلمانانو زنانې ناست دي، حالانکه د مسلمان قوم نن د څه په وجه داسې نه دی چې مسلمان کې قلت راغلی دی. نن تاسو د مسلمان حالات وګورئ، په ټوله دنیا کې د مسلمان عدد 100 ارب ته رسېدلی دی او 250 کروڑه په ده پسې عیسایان دي، لیکن دې 250 کروڑه عیسایانو د 100 ارب په انسانانو په دې سړمو کې مهار واچولی دی چې کومې نخرې پکې هغه نخرې پکې، چې کومې تماشې پکې هغه تماشې پکې، چې پر کومه خوا یې ځغلی پر هغه خوا باندې ځغلی. تاسو وینئ چې څه حالات نن د مسلمان قوم سره چې د مځکې پر مخ کوم حکومتونه ورسره دي، 4-50 حکومته دي. د مځکې پر مخ چې څومره قومونه آباد دي، د بل قوم سره داسې حکومتونه نشته. نن د مسلمان چې کوم اقتصادیات دي چې هغې ته دې سیاسونه وایي چې هغه پټرول او تیل دي، دا د ټولې کورې هغې د ټولې مځکې هغې 85% د مسلمانانو ملکیت دی. نن چې مسلمان په دې مځکه کې پر کومه جغرافیه باندې آباد دی، تاسو د جغرافیه دانانو څخه پوښتنه وکړئ، هغوی به دا درته وایي که مسلمان قوم وغواړي په نیمه ګنټه کې د ټولې دنیا بحري او بري فضایي راست او د مځکې ټولې راستې او لارې مسدوده کولی شي. ټوله دنیا په نیمه ګنټه کې مسلمان جامولی شي، لیکن د هغې سره تاسو د مسلمانانو د زنانو چیغې اورئ، د مسلمانانو د یتیمانو چیغې اورئ، د مسلمانانو وینې تاسو وینئ، د مسلمانانو درپدرۍ وینئ. د هغې وجه څه ده؟ خو نه به عدد کم سوی، نه به قوت کم سوی، نه به اقتصاد کم سوی، یو شی به کم سوی نه وي، لیکن مسلمانانو ولې داسې ذلیله دي؟ د حضرت ابوبکر صاحب نوجوان په خوب کې پوښتنه کوي چې ابوبکر د کومو حالاتو سره مخامخ شو؟ هغه ورته ما ترک قوم القرآن الا وقد ذل، یو قوم په دنیا کې قرآن پرېښی نه دی، خامخا به ذلت ورباندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تداعى علیکم الآکله، دا قومونه به داسې در باندې راځغلي لکه وړې ګولې ته، او تاسو به د دې قومونو په مابین کې داسې سپک شئ لکه د پراړه کانۍ، لکه د اوبو ځګ. په دې شکل به تاسو باندې دا قومونه تماشې کوي، په تاسو به بازۍ کوي، په تاسو به نخرې کوي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حالات بیانوي، صحابي ډېر حیران دی. هغې پوښتنه دې کوي وما المخرج منها یا رسول الله، ای د الله رسوله چې معاشره دې حال ته ورسېده بیا به کوو څه؟ بیا به دا معاشره د دې فلاح او کامیابۍ سره په کوم عمل باندې مخامخ کېږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته الکتاب الکتاب، دا مفعول دی، فعل ورسره پروت دی، الزم الکتاب، په کتاب پورې منګولي ونیسئ، په قرآن پورې منګولي ونیسئ. انه کتاب حکیم، دا ډېره د حکمت ډک کتاب دی. د الله سره که تعلق غواړئ، وحبل الله المتین، د الله تعالی د تعلق ډېره مضبوطه رسۍ ده. فيه نبأ من كان قبلكم واخبار ما بعدكم، دې قرآن کې د مخکینی قومونو قصې دي او دې قرآن کې د رستنۍ نتایجو ذکر دی چې هغه قومونو داسې کول د دې نتایجو سره مخامخ شو. او من طلب العزة في غیره اذله الله، چې کم څوک د دې قرآن بغیر په معاشره کې عزت غواړي، الله تعالی به د ذلت سره مخامخ کړي. من قال به عدل، چې کم څوک د دې قول کې صدق، ومن عمل به اجر، چې څوک عمل کوي کې الله به اجرت ورکوي. ومن حکم به عدل، چې کوم څوک په دې باندې فیصلې کوي هغه ډېرې عادلې فیصلې. ومن دعا الیه دعا الی صراط مستقیم، که څوک دې قرآن ته خلک رابولي صراط مستقیم ته رابولي. نو معاشره د خدای په خاطر د تباهۍ سره مخامخ ده.
د معاشرې حالات تاسو وینئ، د معاشرې نوجوانان تاسو وینئ، د معاشرې تجاران تاسو وینئ او د معاشرې عام انسانان تاسو وینئ چې هغې نن په کم حالاتو کې دي او قرآن کریم ته په کم شکل باندې شا ګرځولې ده. او دا هغه عذابونه دي چې چند کسان قرآن کریم ته شا وګرځوي، الله تعالی دا ټولو عذاب پر ټولو معاشره راولي. نو که د انسان زړه دا غواړي چې زموږ معاشره برته د وقار او د عزت سره مخامخ شي، که زموږ او ستاسو پر قرآن ایماني، په خدای قسم د دې قرآن باندې د منګولو لګولو څخه بغیر زموږ او ستاسو دپاره بله لار نشته. چې بچان دې قرآن ته متوجه کول، خپل ځان دې قرآن ته متوجه کول، خپل تجارت دې قرآن ته متوجه کول، خپل جهاد دې قرآن ته متوجه کول، خپل زراعت دې قرآن ته متوجه کول. چې در څو پورې مجاهدین په د قرآن په منشور باندې جهاد نه وکړي، چې څو پورې مدرسین د قرآن په ترتیب باندې چې قرآني احکام څنګه دي په هغې شکل باندې درس نه وکړي، او چې در څو پورې مبلغین په قرآني شکل باندې تبلیغ نه وکړي، چې در څو پورې صحابه کرام پر د خپلو اعمالو نظر نه وکړي، په خدای قسم دا معاشره به کښته ځي چې د ذلت کندې ته به ورسېږي. نن خو مصیبت دا دی په دې معاشره کې ډېر انجمنونه لګیا دي، تبلیغ والا حضرات جلا لګیا دي، علما حضرات جلا لګیا دي، صوفیاء کرام جلا لګیا دي. په معاشره کې چې څومره اصلاحي حالات د اصلاح په کوشش خلک روان دي، لیکن دا تو معاشره وینئ ورځ په ورځ به تر بدرۍ سره مخامخ کېږي. چې څومره بې حیایي په معاشره کې 15 کاله مخکې اوس راله، هغه 15 کاله مخکې نه وه. د هغې وجه څه ده؟ ولې د چا خبره کارګره نه راځي؟ هغه مصیبت دا دی، اول که زه عالم یم، زه د اصلاح کوشش د بله څه شروع کوم، د خپل ځان ته مې پام نشته. بغارې و خلکو ته هم چې تاسو مصلحین سئ، او زه د اصلاح کوشش د بله څه کوم. که تبلیغیان دي د هغې خپل کور خپله زندګي یېره ده، د اصلاح کوشش د بله څه کوي، او که صوفیان دي هغه هم د اصلاح کوشش د بله څه روانوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من قال هلک الناس، چې خلک دا وایي پلانکی معاشره پلانکی ډله تباسو، پلانکی خلک تباسو، دا غریب په ځان نه پوهېږي، په هو اهلکهم، دی د ټولو تباه دی. نو که مجاهدین پر خپل عمل باندې نظر نه وکړي، او علما پر خپل عمل باندې نه وکړي، او مبلغین د خپل ځان څخه هدایت او اصلاح نه کړي روانه، او هر مسلمان د خپل کور څخه، د خپلو بچانو څخه، د خپل نفس څخه اصلاح روانه کړي، او هر یو دا کوشش کوي چې د بله څه به اصلاح روانو، نو این خیال است و محال است و جنون، دا د لیونیانو خبرې دي، دا یو ډېر محال خیال دی، دا سر ته رسېدل په هیڅ شکل باندې نشي کېدی. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې د دې معاشرې د سموالي دپاره په حق باندې کوشش وکړو. الله تعالی دې دا توفیق راکړي چې اول قدم یې د خپله ځانه روان کړو، اول قدم یې د خپله کوره روان کړو، اول قدم یې د خپلو قریبانو سره روان کړو. معاشره څه ده؟ یا زه یم یا ته یا اول دی، چې کله ما او تا په ځان کې اصلاح راوسته، معاشره به په خپله پر صحیح خطوطو باندې استواره ګرځي، او معاشره به په خپله د فلاح او کامیابۍ سره مخامخ کېږي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې او مقبولې وګرځوي. الله تعالی دې په موږ ته پر دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.